یا عزیزو د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی. د عزت حاصلولو دپاره، د دشمن د ذلیل کولو دپاره او د نیک عمله جوړېدو دپاره، د شریف جوړېدو دپاره دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. کم حلقه چې د یا عزیزو وظیفه په پابندۍ سره کوي نو دا قسم فواید به الله جل جلاله هغوی ته ورکوي. نن درته د یا عزیزو د اسم داسې مبارک فضایل او داسې برکات درته ښیمه چې تاسو به ورته خپله ښه خیران پاتې شئ. د دې وظایفو د دې برکاتو نه چې کله تاسو خبر شئ ارمان به وکړئ کاش چې دا وظیفه د یا عزیزو دا وظیفه دا موږ د مخکې نه شروع کړې وې. په دې کې دومره لوی برکات، دومره رموز او دومره اسرار پراته دي. کوم انسان چې د یا عزیزو په دې اسم باندې همیشه واله کوي الله جل جلاله به دته یو قسم له خیبت، یو قسم له محبت ورکړي. داسې محبت او داسې خیبت ورته الله جل جلاله ورکړي چې تمامه دنیا به دته خیرانه وي. کله کله که یو کس داسې وي چې د هغه په څه وجه باندې عزت کم شوي، یو ډېر زیات عزتمند کس دی او د هغه عزت کم شوی دی، نو که هغه هم د یا عزیزو دا ذکر شروع وکړي نو الله جل جلاله و دوباره د هغه عزت، هغه ورک شوي عزت به الله جل شانه راولي. یا یو کس ډېر زیات مالدار دی او په څه وجه باندې د هغه مال دولت ضایع شوی دی یا د هغه عزت ضایع شوی دی او دی د دې خبرې خواهشمند دی چې زما هغه مال دولت ته دوباره راشي، زما هغه ورک شوی عزت ته دوباره راشي. د هغې کسانو دپاره هم د یا عزیزو دا ذکر ډیر مفید او ډیر زبردست ذکر دی. د دې نه علاوه یو انسان دی او هغه دشمنانو ډیر زیات ذلیل کړی دی، خوار کړی دی، دشمنانو ورته ډېر لوی نقصان رسولی دی، نو هغه دشمنان چې هغه به هم بالکل د خپلې دشمنۍ نه لاس ووینځي او بیا که دا دشمنان تا ته د بدۍ اراده هم کوي لیکن الله تعالی به هغوی په دې خپله ارادې کې نه کامیابوي. د دشمن د ذلیل کولو دپاره او د رسوا کولو دپاره هم د یا عزیزو وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. کم خلک چې د یا عزیزو وظیفه په کثرت سره پابندۍ سره کوي هغوی به داسې رموز، داسې اسرار به د یا عزیزو وظیفې وویني چې خپله به ورته ښه خیران پاتې شي. کله کله د انسان دشمنان په دوه قسمه دي. یو دشمن هغه لکه مثلا درندگان دي. ته په دشت بیابان کې روانې او د درنده یعنی د زمري یا دغه رنګې وغیره د یو بل څیز خطره ده چې هغه څیز به راشي او ما به وخوري. اوس د هغه څیز نه د بچو دپاره چې دا ځنګلي ځناور، مار، لړم وغیره دا مې ونه خوري یا مې چېرته کې زمري ونه خوري یا یو بل ځناور مې ونه خوري، د دې نه تا ته خطره وي. نو تا له پکار دی چې په هغه دشت بیابان کې د یا عزیزو ذکر شروع کړي، نو دغه دشمن درندگان دا به تا ته هېڅ نقصان نشي رسولی. اگر که د ستا مخې ته ولې هم رانشي، که د ستا مخې ته هم راشي لیکن بیا به هم ته د هغوی د شر نه محفوظ یې، تا ته به هېڅ نقصان هغوی نشي در رسولی. دارنګې یا دشمن داره یا دشمن د انسان انسی دشمن دی. هغه د ستا تربور وي، د ستا خپلوانو کې ارس وي، څه وجه باندې به لازما تا ته نقصان رسي. نو که کله ته د یا عزیزو دا ذکر په کثرت سره کې، پابندۍ سره کې، کومه طریقه درته ښیم هم په دې طریقې سره کې، نو هغه دشمنان به تا ته هېڅ نقصان نشي در رسولی. دغه رنګې بعضې دشمنان هغه چې کوم دی جني دشمن وي، جني دشمن د پیریانو دشمنان، نو دا جنات به هم تا ته بیا نقصان نشي در رسولی کله چې ته د یا عزیزو ذکر په پابندۍ سره کې او په کثرت سره کې. دغه رنګې یو انسان دی او هغه ډېر زیات بدعمله دی، د هغه نه بدعملۍ ډېرې زیاتې کېږي. د نیکۍ خو د دې انسان نه بالکل توقع هم نه کېږي چې د انسان به یو نیک عمل وکړي. شپه ورځ د انسان په ګناهونو کې اخته دي او مبتلا دي او د دې انسان دا خواهش دی چې یاره زه د یو نیک عمله انسان جوړ شم، نو هغه له هم پکار دی چې هغه د یا عزیزو دا ذکر
په دې طریقې سره کوي دا کومه طریقه درته اوس ښیم. نو د دې ټولو فوایدو د جمله امورو دپاره دا یا عزیزو دا وظیفه که تاسو راونیسئ نو الله به دا جمله امور سرته ورسوي. خصوصا د عزت د مرتبې د وقار دپاره دا وظیفه یو ډېر لوی تاثیر لري. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې څه خاص تعداد نه دی معلوم، لیکن پکار ده چې موږ په هر حالت کې زموږ په خولې باندې د یا عزیزو وظیفه جاري او ساري وي. شپه ورځ زموږ په خولې باندې کله موږ سره وخت ملاویږي چې زموږ په خولې باندې یا عزیزو دا ذکر جاري او ساري وي. نو داسې رموز، داسې اسرار، داسې فواید به ووینئ چې خپله به دې ته ښه خیران پاتې شي. که چېرته کې د ستا نه خلک نفرت کوي نو دا وظیفه شروع کړه، هغوی هغه نفرت به په محبت باندې بدل شي. که په څه وجه باندې ته د یو لوی مرتبې خاوند دی او د ستا عزت کم شوی دی، ته د نن نه د یا عزیزو وظیفه راونیسه، انشاءالله چې خاوند د لوی مرتبې به شي. یو ډېره زبردست وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی.